وزیر رانه کټ کوي هغه وپېژنو که نه نو موږ پښتانه نو بیا موږ بیا خپل بدل هم حاصلوي خنزیر هغه موږ وپېژنو نو بیا موږ خپلو بریتونو نو که پټي نو دا نور خو ښکاري که نه بیا خو بس د املوکو ټول کې خو پکې بیا دا نور هم ځي که نه او بس بیا لاندې لاړه جي دا خو دا لاندې ځي که نه بسم الله الرحمن الرحیم ګران عزتمندو په دې ټایم باندې مونږ موجود یو دي چېرته موجود یو کوم ځای پورې را رسېدلي یو بسم الله الرحمن الرحیم دا کټي پل هغه کوم دی نو هغه پهاړي ده او دا تېر ځل هم ډېر سخت هغه و او په دې باندې کارپوریټرانو ټول محنت کړی او تېر ځل هم ډېر سخت مشکل و او په دویمه پیره په بیا علیمین ګنډاپور په قیادت کې په دویمه پیره په بیا پولیس راز کراس کوي هغه کراس شو هغه تقریبا د غیر مخکې او د غیر ګولې بروتا نه سره هغه هم کراس کو اوس دا په کار زما خیال چې اوس خو او زما اسلام آباد کې ورته کېدو لپاره مطلب موومنټ وکړي او ان شاء الله تعالی موږ سره اوسئ دا نور مرګري د کم ځای نه راغلي موږ 400 نه راغلي وو 400 نه دا څه وجه ده چې کارونه هم پرېښودل او ځئ لانګ مارچ کوئ او د ازادۍ دپاره دا ستاسو فیلینګ څه وجه ده موږ چې کم دی نو موږ صرف د عمران خان رهایي غواړو او بل چې کم دی نو دوی 26 آئیني ترمیم چې کم کړی دی نو دا ختمول غواړو او بس حقیقي ازادي په پاکستان کې راوړو ګورئ جی ارورا الله هم کامیاب کا په خپل نیک مقصد کې خدا ته چلته ډیر زیات هډن دي ډیر زیات مشکلات دي او شیلینګ دي دباو دی پریشر دی نو دا به څنګه دغه کوئ یاره جی موږ به انشاءالله هر قسمه څونه مشکلات چې دي د هغې محبه کوو او هغې سره به انشاءالله هر قسم مشکلاتو سره به موږ جنګېږو دا جاړئ ولې جاړو د دې وجې چې زموږ قوم دلته رالوګي مو کې د سوګي سم مو شو د هغې موږ له سترګو مرګو دا سوګي څه ځکه چې ظلم بربریت چې کوم دلته کوم کوو نو دا خو زما خیال دی چې کوم مسخل کشمیر کې که یو دا خو پاکستان دا زموږ ملک دی دا خپل ملک باندې آئین او قانون دستور مطابق هر پاکستاني حق دی چې خپل احتجاج وکړي دا د عمران خان پر باندې احتجاج حق تاسو څه ویل غواړئ تاسو څه ویل غواړئ او ولې راغلي یې څه وجه ده ضرورت ولې پرېوتو د راوتو یا لیټ شو په راوتو کې عمران خان خو یو نیم کال وشو لیټ خو نه په ټیم باندې موږ خپل پروټیسټ کوو خو به دا یو اخري فاینل کال دی نه بغیر نه کېدو او دا چې مطلب څه دی جی ډیفینیشن غواړم د دې دا فاینل کال دی چې دا به موږ ځو اول د وکینو خو په پخه او چې څو پورې د عمران خان ریښایي یا موږ ته دغه نه میلاو شوی د پارټۍ د طرفه نو د هغې به موږ نه راځو کار څو شپې هم راځي کار څونه ټیم هم لګي موږ په پخه راغلي یاره خوف هلته کې ډېر زیات پریشر دی پوره د پاکستان فورسز هلته راغلي دي پته ده موږ ته دا څه پته ده بیا هم راغلي یو او دا موږ ډېر پیس کړي مخکې مو او انشاءالله دا پیره ورته ښه په تیارۍ سره راغلي مخکې به تیار هم نه دا پیره په تیارۍ راغلي په دې کې تاسو ته پته ده چې د ژوند خطره هم ده نور هم ډېر زیاتې خطرې دي هغې ته موږ تیار یو دا خو یو داسې لار ده او د انقلاب دا به موږ خوشقسمتي خپله وګڼو دا راته ووایي چې کوم په دې دنیا کې خدا نه خواسته په دې حالاتو کې د دې دنیا نه لاړ شي نو هغې له به تاسو کومه درجه ورکوئ بس دا خو یو حق څه لکه دا فرض دی پر مسلمان باندې چې حق څه ودرېږي او د جهاد په نیت موږ راوتي او د ظلم د شهادت نه کومه لار خو څه نه ده په دې دوران کې چې څوک د دې دنیا نه ځي خدا نه خواسته نو دا کومه درجه ده دا شهادت نه کومه شهادت څه وایي چې ظلم خلاف صرف دا جهاد نه چې ټوپک وایي دا ظلم خلاف چې کوم دغه سم چې ودرېږي ورنه ودرېږي دا هم کوم یو جهاد دی دا چې کوم غیر دا بغیر هتیارو جهاد دی او دا د ټول نه غټ جهاد څه کوي چې ظلم خلاف اواز اوچتوي او انشاءالله که فتح سره راغلو به غازیان به انشاءالله تعالی عمران خان زنده باد عمران خان زنده باد تکبیر الله اکبر پاکستان زنده باد زنده باد عمران خان عمران خان بیا وزیر اعظم بیا وزیر اعظم دا راته ووایه دا یو برید لاندې دی او دا یو بره دی دا ولې دا یو نر دی او دا یو خو چې دا ښځه ده که نه دا یو نر دی او یو ښځه دا ښځه بره ده که دا نر دی یاره به دې څنګه چې خیمټ کې زور دغه یو دی ګس کې کم یو دغه شان حساب د دې دغه خو نه یي هغه په ګاډی کې په خپلو بریتونو پورې راکاږي نه 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 دغه نه دغه موږ نه موږ به ټیکټر راکاږو ها ټیکټر پسې راکاږي چې پړې ورته وتړي اصل کې موږ لکه ټول ټیکټر ډرایوران دي که نه کاروباري خلک خو انشاءالله موږ عمران خان دی دغه راغلي او تا دغه خبره وکړه موږ دا ځان څخه کپنونه په دغه کې راوړي دا دي سپینې څادرې ځان سره راوړي دي او چې د کور راوتونو میندو راته ویل چې ځئ بچې به الله دې ستاسو تګ واپس نصیب کړي د کامیابۍ سره انشاءالله کامیابي به حاصلوو د خیره انشاءالله امید لرو د الله نه دا راته ووایه د ټرک ډرایوران هغوی به وي زه 7 کاله مخکې نو هغه خلکو به وي یاره مونږ له چا څه راکړي مونږ به چې د ووټ تپوس وکړو اوس دا راته ووایه چې مونږ له خان صاحب څه راکړي مونږ له شعور راکړی دی دغسې خطکاړو
هر څه راکړي چې په کومو لارو باندې به چې دی شوکه ډاکه کېده نو موږ ډریوران یې په هغه لارو باندې به موږ د شپې تلو ښه ډاډه به تلو او اوس چې دی به دغه دی اوس چې دغه دی نو به دغه شوکې ډاکو د غلو حکومت دی او به دغه دی بیا دا سوي ته د غلو حکومت دا دی د غلو حکومت دی شهباز شریف دی نواز شریف نواز شریف هغوی غله دي دا غلي دي غلو دا تا د چا ویلي دا به دا موږ د خپل خان صاحب دا شعور راکړی دی اورې او دا ټول غلي دي او بس بریتونه بیا لاندې لاړه جي به دا خو دا لاندې ځي که نه پورې څه وتړه که نه 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 دې له مې تیل نه دي ورکړي که نه دا تیل ولا کم ورکې به تیل خو چې دی هم تیل کله شړشمو تیل ورکوو زیتون تیل کوپرې کله کوپرې تیل هغه ډېر ګران دي وروره نو بس خیر دی شوق خو ساعت نه دی معلوم نو بهرحال دې ته څه وتړه چې دا داسې یو شاني تاسو څه وایئ جي مشران یې زمونږ ان شاء الله که خیری کم میشن باندې چې راوتی سر ته به خیری رسو کاپتا تیرا شو او کېدای شي د میاشت نور مرګري موږ روان دي هغه موږ ته ویلي چې کله تاسو 2 ورځې سار شي موږ به خیری درو دا د کله پورې ستاسو د رسېدو امید دی ان شاء الله نن به موږ رسو نن نن به به موږ خیری رسو ان شاء الله نن به موږ هلته ډېرې لګو ان شاء الله په دې چوک باندې اوکې شوجي خان وروره دا راته ووایه د الیامین ګنډاپور صاحب چې څه وخت کې رژیم چینج شوی د هغه هم ګرفتاري شوې وه نو د هغه ته هم دا نقصان او د یختو رسېدلی نو دا قرباني د خان صاحب دپاره ورکولی شي ولې چې ما ته پته ده چې د بریتونو سره ډېره زیاته مینه کوي نو دا قرباني خو ورکولی شو خو چې داسې پکې دا کم خنزیر یې رانه کټ کوي او هغه وپېژنو که نه نو موږ پښتانه نو به بیا موږ بیا خپل بدل هم خاصلولی کم خنزیر څوک دغه کوي که نه هغه موږ وپېژنو نو بیا موږ خپلو بریتونو هغوی بدل هم مخ اخیستل پټي که نه اکثره نو کو پټي نو دا نور خو ښکاري که نه بیا خو بس د املو په طول کې خو پکې بیا دا نور هم ځي که نه مطلب بیا پرېږدې نه 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 ما بریتو سره چا څه کار دی کو چا دغه که نو به بیا خو تا ته د پښتون ښه پته ده نو د کوم ځای علاقې زه د شیرپا او 400 علاقې یم واو زبردست جی ګرانو عزتمندو نن دا هغه شعور دی مخکې به موږ اکثر چا نه تپوس پوښتنه وکړه سروې به م کوله نو اکثر ریړې ټانګې والا به موږ ته ویې مړه زه ولې ووټ ورکړم دوی موږ له څه راکړي کله چې عمران خان صاحب صحت کارډ ورکړه هغې شعور ورکړه نو بیا د ریړې د ټانګې والا دا جرت چرې هم نه دی شوی چې هغه دا ووایي چې موږ له چا سره کړي ګرانو عزتمندو په دې پنګ مارچ کې موجود یو چې دا درنه ده سپیشلی دا به رسي ډي چوک ته او د دوی هم دا امیدونه دي چې که هر قسمه مشکلات وي هغه به مونږ هر قسمه هډن کې خپل منزل ته ورسو او خان صاحب به د ځان سره بوځو په خپلو دواګانو کې به یاد ساتئ